بسم الله الرحمن الرحیم. جی موږ د رنګون ټي وي والا ډېره شکریا ادا کوو چې هغه راله او زموږ نه پوښتنه وکړه. روډ ورته نشي ویلی ځکه چې به یو روډ باندې موټرسایکل نشي تللی. زموږ د کنډوالو دا روډ چې کوم دا نو دې روډ ته چې کم از کم وي نو 2,500 کورونه ورته پراته دي. خان سلام علیکم. داسې قصه وکړه خبره وکړه زمونږ د ماندلو روډ او د کنډوالو کوم مشترکه روډ چې دی په دې زوره وخت کې که تاسو وکړو یو خوړ مثال ورکوي. روډ ورته نشي ویلی ځکه چې به یو روډ باندې موټرسایکل نشي تللی نو هغه ته خوړ ویلی کېږي او دا د خوړ نه حساب دی. او که آبادۍ ته وګورئ نو د ماندلو د کنډوالو کوم آبادي چې دا به زه وایم چې پارنګ کې د دې روډ ته زیاته دا آبادي پرته وي او بیا موږ د روډ نه به دې اوس وخت کې محروم وي. نو زمونږ د وخت MNA ګلداد خان ته او MPA اورنګزیب خان ته او روپیحان لالا ته دا خواست دی چې زمونږ به دې روډ د عمل درآمد وکړي او موږ له دې روډ وکړي. زموږ د کنډوالو دا روډ چې کوم دا نو دې روډ ته چې کم از کم وي نو 2,500 کورونه ورته پراته دي. زموږ چې مریض راشي د ضرورت مریض هم راشي نور نارینه بیمار شي نو هغه موږ یا د شړ ډېره سر ته خېږو او یا یې ګورګورې ته وباسو نو موږ ته ډېر تکلیف دی. اوس د باغ روډ دی خامخا د دغه دی د جعفر روډ دی نو په دې باندې د څه نه څه ټریفک آزاد دی. دغه چې کوم دیوار کور ته ودرېږي او ټریفک پې آزاد دی نو دغه په آخر روډ ته شیست دی. موږ ته ډېر غټ تکلیف دی. که تاسو دا مهرباني وکړه زموږ دا تکلیف چې کومه ده نو موږ په خپله باندې دا د کېدو شی نه دی او ډېر موږ دې نه پساوي نو که دا کار موږ تاسو موږ له وکړو نو موږ به ستاسو ډېره شکریا ادا کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. جی موږ د رنګون ټي وي والا ډېره شکریا ادا کوو چې هغه راله او زموږ نه پوښتنه وکړه. زموږ د کم سختیات چې اوس په موږ باندې دي په دې کې په دې روډ مشکلات دي د هغې باره کې تپوس وشو. زموږ د دې ګلداد خان صاحب نه او اورنګزیب MPA صاحب نه دا مطالبه ده چې زموږ د باغ کم د کنډوالو روډ چې دی او د ماندلو شه دا روډ ډېر زیات خراب دی او اوس لکه په دې وخت کې په دې روډونو باندې کارونه روان دي نو لکه موږ د دې نه دا مطالبه کوو چې زموږ دا روډ دې هم وکتلی شي ځکه دا ډېر زیات خراب دی. په دې وخت کې دا روډ داسې حالات کې دی چې په دې باندې یو موټرسایکل هم نشي تللی ځکه که تاسو هغه بره د کومه کنډوالو چړۍ چې یادېږي که هغه تاسو وکته نو والله هغه د نش مطابق ته لکه هغه روډ ورته نشي ویلی ځکه هغه بارانونو ډېره زیاته خراب کړې ده. خان سلام علیکم. داسې قصه وکړه چې زموږ دا روډ خراب دی. په خپلو پیسو 2-3 پیرې جوړ کړو خو هغه باران پې راشي او بیا یې خراب کړي راته نو زموږ دومره وس نه کېږي. ستا به دا غټه مهرباني چې دې روډ کې موږ سره همدردي وکړه. دغه خبرې وکړې دغه مطالبه زموږ د MPA او د MNA صاحب نه ده هغه دې په خپله راشي دا روډونه دې وګوري والله چې داسې دي کاندې دي خوړونه دي واضح اورېده او دغه مطالبه هم دی چې هغه په خپله راشي دا روډونه دې وشي. زموږ د کنډوالو روډ دی د ماندلو شه نو ډېر زیات خراب دی لږ نه ډېر خراب دی او ټول روډونه وشو نو موږ له هم پکار دا ده چې دا وشي راله په خپله راشي په خپله دې دغه وکړي سروې دې وکړي خو دا دې موږ له وکړلی شي دا ډېر پاتې دی ډېر روډونه وشي او دا پکې پاتې دی.